بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو کې تاسو ته ښیم چې څنګه ټوټل ساعتونه محاسبه کولی شو په اکسل کې. مثال تاسو سره کارمندان دي یا کاریګر دي، هغه ساعتوار یا د ساعتونو په حساب کار کوي، نو تاسې څنګه د دوی ساعتونه محاسبه کوئ چې د هر یو ساعت جدا جدا د ساعتونه محاسبه شي. اوس راځو مثال دلته مو سره نومونه دي، سټارټ اور دی، end اور دی، او همدارنګه ټوټل اور دی. اوس راځو مثال کنټرول شفت سیمیکالن سره چې دی ټایم راځي، کنټرول شفت سیمیکالن دا مو واخیست. اوس راځو فرض مثال دغه نفر چې دی د 6 بجې سحر کار شروع کوي او دا چې دی کار کوي تر د مثال تر 3 بجو پورې کار کوي. دلته به راشو او دا به چې دی زه ورته پی ایم کړم. اوس مثال دغه نفر دی د 6 بجې سهار کار شروع کوي، د ماسپښین 3 بجو پورې د ساعتونه به څنګه محاسبه کوو. ډیره اسانه او ساده طریقه ده، تاسې متوجه شئ ورڅخه. ایکوال ساین به ولګوئ، بیا به ولیکئ اور، اور فنکشن به ولیکله، نو دې کې به چې دی end اور راواخلئ. صحیح ده؟ دې پسې چې دی شفت 0 ووهئ، قوس به بند کړئ، بیا به ولګوئ ماینس، ماینس کې به بیا ولیکئ هغې پسې وروسته اور، ټیپ به ووهئ، را به شي سټارټ اور به سلیکټ کړئ، دا به انټر کړئ، یس به کړئ. اوس دې کې ګورئ 12 AM راغی. خو تاسو به څه کار وکئ، دلته به راشئ، دا به جنرل ته واړوئ، ګورئ ټوټل چې دی 9 ساعته شو. اوس راځو زه همدغه داسې ډرای کوم چې دا ټایم راشي، ګورئ راځو دا ټایم تغیروو. فرض مثال دا چې دی 6 بجې او 30 دقیقو باندې کار شروع کوي، تر د 100 بجو پورې کار کوي. مثال فرض که 15 باندې 3 پورې چې دی کار کوي. ولې دا پوره ساعت محاسبه کوي. اوس که چېرته راشو فرض مثال زه ورته وایم چې دا 4 پورې دلته کار کوي، دې ځای نه چې دی دا فکس 4 کوو، ولې ساعتونه لس شو اتومات. همداسې فرض مثال دغه کس چې دی دا 9 بجې کار شروع کوي او تر د ماسپښین فرضاً همدا 3 پورې، نو دا راځو دې ځای نه دا فارموله چې داسې ډرای کوو ټول باندې هر یو درته محاسبه کوي، ورته د 8 ساعته راځي. مثال راځي د دې کار تغیره دا 8 بجې کار شروع کوي تر 4 بجو پورې، نو دا چې انټر کوو ګورئ د 8 ساعته شو. نو دغسې په دې طریقې سره موږ کولی شو چې ټوټل اورس یا ساعتونه محاسبه. اوس مثال ویج پر اور، مثال یو ساعت باندې فرضاً دته څومره مزدوري ورکوي، که چېرته په ساعت باندې مثال 80 روپۍ مزدوري شي، 80 افغانۍ، نو دلته راځو ټوټل ویجز به څنګه معلومو، ایکوال را به شو ټوټل اور ضرب شفت 8 وهئ ضرب ساعتونه، کم چې مزدوري ده په یو ساعت باندې دا به انټر کړئ، ورې 630 روپۍ شي. داسې راځو دا دواړه سلیکټ کوو، دې ځای نه ډبل کلیک کوو، په دې ټولو به دا اپلای شي. راځو دې ځای نه مثال فرضاً دته چې دی هر یو ته ساعت باندې چې دی 80 ورکوي، نو داسې کار به وکړو چې همدغه به زه ډرای کړم، دې ځای نه راځو همدا مو ډرای کړه. ګورئ د هر یو ته چې دی د ساعتونو په حساب باندې خپله مزدوري چې دی دلته میلاو شو. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې ټوټل اورس چې دی هغه محاسبه کړو په اکسل کې.